هغه ناروغان چې خارښت لري غواړو چې د ستنو په ذریعه درمل کړو. د خارښت د درملنې لپاره یوه نقطه چې کومه ده د غټو کولمو 11مه نقطه ده، کومه چې د پوستکي د دې څنګلې د پوستکي د دې قات اخریني پای او د اپیکونډایلس هموري راډیالس ترمنځ چې دی ځای لري. د خارښت د درملنې لپاره بله نقطه چې کومه ده هغه د توري 11مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا د هډوکي د دې پورتنۍ څنډې څخه 2 کن میډیال او پروکسیمال ځای لري. د خارښت د درملنې لپاره بله نقطه چې کومه ده هغه د توري 6مه نقطه ده، کومه چې د دې داخلي خنګري څخه 3 کن پورته د ټیبیا د شاتنۍ څنډه کې چې کوم دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایه